دا یوه مسئله لطیفي په طریقه ته وایم چې ګوره یو نیت دی بل اظهار د نیت دی. نیت د زړه سره تعلق لري او په عرف کې خلک داسې وایي په خولې باندې نیت، په خولې د نیت مسئله، په خوله خو نیت نه وي، نیت خو قصد القلب ته وایي. نو په خولې د نیت د مسئلې څه معنا ده؟ نو دا یو عرفي اصطلاح ده، مقصد ترنه اظهار د نیت په خوله، اظهار د نیت په خوله. نیت فرض دی، یعنی قصد القلب څه شی دی؟ فرض. قصد القلب فرض دی، دا نیت فرض دی. او اظهار د نیت په خوله نو دا په خیر القرون کې متروکو. خیر القرون کې چې کوم شی متروکی او دو شرط پکې راشي، یو دا چې خیر القرون کې داعی نه وي موجود، دویم دا چې مانع نه موجود. نه صحو شو. یو شی چې په خیر القرون کې متروکی داعی موجودی او مانع نه موجود، یو موجودی بل نه موجود. کوم شی چې په خیر القرون کې متروک وي، داعی موجود وي او مانع نه موجود، نو داغي کول بدعت ده، داسې عمل کول به بدعت ده. نو مولا علی قاری رحمه الله فرمای په مرقات کې چې په خوله د نیت اظهار دا په خیر القرون کې متروکو. اوس بګورو ورته چې په خیر القرون کې متروک ده، نو اوس بګورو چې داعی موجود ده کنه ده موجود. نو فرمای چې خیر القرون کې داعی نه موجود، ځکه دا په خوله د نیت اظهار دا ذریعه ده، وسیله ده د پاره د توجه برابرولو، چې لمانځه کې خشوع برابر شي. نو اصل مقصود خشوع ده، په خوله د نیت اظهار دا ذریعه او وسیله ده. نو د صحابه خشوع دا برابر و، هغوی فی مقام الجمع والحضور مرقات کې لیکي، دا هغوی توجه بالکل برابر و، شیطان ور باندې دومره غالب نه و، توجه او خشوع جوړه و. نو چې توجه خشوع او حضور برابر نو داعی نو موجود. خیر القرون کې داعی نو موجود، داعی ورسته موجود شو. نو که متروک هم ده خو داعی نو موجود په خیر القرون کې. پوه شئ؟ که خیر القرون کې داعی موجود وي او مانع نه وي، داسې متروک عمل کول به بدعتي. لکه هدایه کې داسې راځي، کله چې د اختر لمانځه ته لاړې نو د اختر د لمانځه نه مخکې نفل مکوه. ولې مکوه؟ وای ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم نه دی کړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې نه کړي هغه صحابه هم بیا نه کوي، صحابه هم نه کړي. چې رسول الله صلی الله علیه وسلم یو کې صحابه هم کوي، نو صحابه او نبی علیه السلام نه دی کړي. نو په خیر القرون کې متروک دی. صحیح شو؟ داعی وو مع شدت حرصه، هدایه کې دا لیکلي. ګوره داعی وو او بیا نبی علیه السلام نه دی کړي. داعی موجود مع شدت حرصه، مانع نه موجود، بیا نبی علیہ السلام دا نفل ندی کړي. دا نه کولونه استدلال چې نبی علیہ السلام ندی کړي. خو شوي؟ نو دا ترک دلیل دی. نو په خوله د نیت اظهار ما درته مسله ذکر کړه چې په خوله د نیت اظهار خو په خیر القرون کې متروک کنه، دې ته ولې بدعت نه وایو؟ داعی نو موجود. داعی څه شی دی؟ توجه او خشوع. خو دا اصل مقصود دی. دا د صحابه په خپل برابر او زمونږ نه دی برابر. یو دا مسئله ده. دویمه مسئله دا ده چې په خوله د نیت اظهار، نیت نه، په خوله د نیت اظهار بعض عباداتو کې صحابه کړی دی. لکه بخاری شریف کې باب لګیږي، باب د په بیان د هغه چا کې چې د ورځې نه د روژې نیت وکړي، د ورځې نه چې د روژې نیت وکړي. دلته حدیث ذکر کړی دی، شپږ صحابه ذکر کړی دي چې دا کور ته راغله، پوښتنه وکړه چې کور کې څه شته؟ هغوی ورته ویلي چې نه. نو دې صحابه وفرمیل چې موږ روژه یو، زموږ روژه ده. په خوله یې ویلې، نیت خو د زړه سره تعلق لري، خو په خوله یې اظهار وکړو چې زما روژه ده. نبی علیه السلام به کله کور ته راغلو چې کور کې به د خوراک څه نه و، نو وبه یې فرمیل انی صائم یومی هذا، زما نن ورځ روژه ده. نو ګوره په روژه کې په خوله د نیت اظهار کړی دی. دا به کتاب الصوم کې تاسو ګورئ. په حج کې هم تاسو ذکر کړو چې په حج کې په خوله د نیت اظهار شته، لبیک بالحج
لبیک بالعمره لبیک بالحج والعمره. نو المنظم په دوی قیاس دی. په خوله د نیت اظهار هم زده کړو کنه. یو بله نکته هم پکې زده کوي چې وسایلو کې بدعت نه راځي. غیر المنځ چې لمونځ وګړي دا بدعت دی. ما لیس من الدین چې دین وګړي دا بدعت دی کنه. غیر المنځ چې لمونځ وګړي دا بدعت دی. او دا په خوله د نیت اظهار د لمونځ جز نه دی. څوک لمونځ نه ګړي وسیله او ذریعه ده د توجه د خضوع دپاره. نو ذرایعو کې بدعت نه راځي. نو دا په خوله د نیت اظهار دا وکټوریان ډیر وایي. یو وکټوري دی نو هغه د رشخند دپاره یو ماشوم درولی دی نو نیت کوي 2 رکعاته وایي فرض مونځ کوم په دې حاضر وخت د دې سحر مخ مې د کعبې شریفې په لور اقتدا مې کړی دی حاضر امام پسې څنګ ته مې زید ولاړ دی بل څنګ ته مې عمر ولاړ دی مخکې مې امام ولاړ دی شاته مې بل څوک ولاړ دی بره مې اسمان دی دا خبرې هم پکې کوي. نو په خوله د نیت اظهار دا به څرنګه کوي زړه کې چې دې څه راځي هغه به په خوله وایي. زه دې وکټوري ته وایم چې ته خو په زړه کې نیت کې دا زړه کې څه تېرې زه پیش کړه قرآن و حدیث کې. تاسو به وکټوریانو ته دا وایي هغوی په خوله د نیت اظهار په دې خوله به څه وایي ته به په زړه کې به څه وایي. دا په زړه کې چې څه وایي کوي ویلې چې دا وایم ورته آیات کې وښایه حدیث کې وښایه چې زړه کې به څه تېرې. نو دا فبهت الذي کفروا دې 100 کاله کېږي چې دې اعتراض ته جواب نشي ورکولی چې زړه کې څه وایي. په زړه کې دا راولي چې بره مې اسمان دی لاندې مې ځمکه ده شاته مې فلان دی او مخکې مې فلان دی ښي طرف ته مې یو څوک دی او چپ طرف ته مې په دې زړه کې کومې خبرې تېرې همدا تېرې. په ژبه چې د نیت اظهار کېږي خو هغه د زړه د خبرې اظهار کېږي. نو ته چې په زړه کې دا ګند تېرې نو په خوله به هم دا ګند راولي او چې زړه کې دې ګند نه تېرېږي نو په خوله به هم دا ګند نه راولي. نو دوی په زړه کې څه وایي دا دې په آیات او حدیث کې وښایي. پوه شوې په زړه کې به دا وایي چې 2 رکعاته ودې ښایي چې د سحر لمونځ 2 رکعاته دی صریح آیات او حدیث کې دې وښایي. دا هم نشي ښودی چې د سحر لمونځ 2 رکعاته دی صراحتا یې نشي ښودی. د سحر 2 رکعاته لمونځ کوم فرض دا فرض لفظ هم قرآن و حدیث کې نشي ښودی 2 رکعاته او بیا فرض. نو دا نورې چې څه په زړه کې تېري دا خو مې خارجي خبره درته ذکر کړه. ما درته ویلي دې حدیث کې 3 مسئلې دي. اوله مسئله دا ده چې د اودس د لمانځه دپاره اودس شرط دی. پوه شوئ یوه بیا ماته ویلې وه تقریر کې خو دومره تفصیل څوک نشي کولی وایي په دا خوله باندې چې نیت کوي د دې څه دلیل دی. ما ته چې په زړه کې نیت کوي کومې خبرې په زړه کې راوړي د دې څه دلیل دی. دا زړه کې چې کومې خبرې راوړي د دې څه دلیل دی چې 2 رکعاته فرض لمونځ کوم. انما الاعمال بالنیات کې خو خالی نیت ذکر شوی دا خو نه دی راغلی چې داسې وایه چې 2 رکعاته فرض لمونځ کوم. نو مفتاح الصلات د اوله مسئله خو ختمه شوه که نه مخکې تېره شوې ده. دویمه مسئله څه ده آیا نیت کافي ده او که تکبیر ضروری ده. نو ابن شهاب الزهري رحمه الله فرمایي چې نیت کافي ده او جمهور علما فرمایي شاباسي چې تکبیرم ضروری ده. پوه شو تکبیر ضروری ده. دلیل آیات ده وذکر اسم ربه فصلى او دغه احادیث دي دا حدیث و امثال. نو تکبیر ضروری ده.